په کابل طبي پوهنتون کې د طبي انجینرۍ یا بایو میډیکل څانګه پرانیستل شوه. د طبي انجینرۍ په برخه کې که څه هم تر دې وړاندې څو دورې محصلین فارغ شوي، خو اوس د طبي پوهنتون په غوښتنه او هلو ځلو سره په یاد پوهنتون کې رسما د طبي انجینرۍ څانګه د لوړو زده کړو وزارت لخوا تایید او منظوره شوه. د طبي انجینرۍ څانګې د پرانیست غونډې په مراسمو کې د لوړو زده کړو وزارت استازو په شمول یو شمېر نورو چارواکو، مشرانو، ډاکټرانو او محصلینو ګډون کړی و. د کابل طبي پوهنتون رئیس فضل الرحمن رحماني د خپل وینا پر مهال په لومړي سر کې د طبي انجینرۍ پر ارزښت خبرې وکړې او زیاته کړه چې طبي انجینري د عصري طبابت یوه مهمه برخه ده. نه یوازې دا چې طبي انجینري یوازې د انسان د صحت برخې ته مشتمله ده، بلکې په دنیا کې دومره پرمختګ کړی چې طبي انجینري له انسان نه هاخوا ته د نورو حیواناتو د صحت برخې ته هم مشتمله ده. او څومره چې موږ تاسې همیشه په دنیا کې د ډېر پرمختللي طبابت خبره کوو، یو رول به پکې همدغه د طبي انجینري وي. موږ او تاسې چې له ستونزو سره مخامخ یو، واضح معلومه ده چې له نورو ستونزو سره علاوه یوه برخه هم په همدغه برخه د ستونزو همدغه د طبي انجینري خلا ده چې په هېواد کې موږ او تاسې لرو. په دې غونډه کې د لوړو زده کړو وزارت علمي معین ډاکټر لطف الله خیرخوا هم ګډون کړی و. نوموړي د طبي انجینرۍ د څانګې پر پرانیستلو خوښي څرګنده کړه او زیاته کړه چې اوس هم زموږ په ډیری روغتونونو کې یوه کوچنۍ طبي آله چې لږ خرابه شي بیا بیرته نه ده جوړه شوې او نوموړی لامل هم دې برخې ته نه پاملرنه یادوي. زموږ طبي آلات خراب پراته دي، موږ ورته د بهر نه چې سړی راغواړو هغه یوه طبي آله چې په یعنې په ډېر کمو امکاناتو جوړېږي، په هغې باندې 15,000 او 6,000 ډالر لګېږي. هغه هم چې یو څوک درته راشي او دلته کار وکړي، یو ځل سړی یو روغتون ته لاړ شي، ورته غټ غټ ماشینونه وګوري او هغه خراب پراته دي او ټول انسانان ورته بېوسه ولاړ دي، ورته ګوري او هغه د طبي آلاتو نه استفاده نشي کېدی. دا سوال پیدا کېږي چې ولې په دې برخه کې باید کار وشي. د طبي انجینرۍ په برخه کې د تیرې دورې محصلین چې په ګروپي کار سره یې څو بېلابېلې طبي آلې جوړې کړي، وایي موږ په تیر کې د امکاناتو د نشتون ترڅنګ له نورو ګڼو ستونزو سره مخ وو. دوی وایي که چیرته ورته مناسب ځای او امکانات برابر شي نو په دې برخه کې لا زیات پرمختګ کولی شي. مشکلات دغه و چې موږ داسې خاص معین ځای هم نه درلودو چې هغلته کار کوو، او بل په بازار کې د پرزو نشتون دی، هغه کوم پرزې چې موږ ورته په کار دي تر څو هغه بازار کې مهیا کړو، د هغې نشتون د موږ سره ډېر مشکل و. زه ضمانت باندې په تضمین سره دې باندې وایم چې که چېرته دغه پرزې چې موږ خام مواد دي خپله په کمیونټي کالج کې محصلینو ته شتون ولري، نو ټوټال په 15,000 افغانۍ قیمت راځي چې دا 15,000 د ټولو روغتونو د افغانستان د صحت عامې او د تدریسي روغتونونو لپاره دا یو ډېر کم مصرف دی. طبي انجینري چې په نوره نړۍ کې د بایو میډیکل او بیو میډیکل ټکنالوژۍ په نومونو هم پیژندل کیږي، د نړۍ په ډیری پوهنتونونو کې د لیسانس پروګرام په لیست کې ځای لري او په دې برخه کې محصلینو ته مسلکي روزنه ورکول کیږي. عزت الله احمدزی، CMG، کابل.